د الهي عدل او تحقق په چوکاټ کې 4 تنه مجرمین قصاص شول. د اسلامي امارت د عدلي او قضایي اصولو پر بنسټ پرون د جمعې په ورځ 4 مجرمین چې 2 تنه په بادغیس او 2 نور په فراه او نیمروز ولایتونو کې د الهي حکم او شرعي اصولو له مخې قصاص شول. د سترې محکمې بیان عبدالرحیم راشد دا موضوع تایید کړي او رسنیو ته یې ویلي چې دا حکم د شریعت د معیارونو مطابق د عدلي مراحلو له بشپړولو وروسته نافذ شوی دی. نن د جمعې په ورځ د افغانستان اسلامي امارت د محکمو لخوا د هیواد په 3 ولایتونو بادغیس، نیمروز او فراه کې په 4 تنو قاتلینو الهي حکم یعنی قصاص تطبیق شو. ورته مهال د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي مطیع الله متقي افا میډیا ته ویلي چې په یاد ولایت کې 2 تنه قاتلین هغه مهال قصاص شول چې د مقتولینو کورنیو رضایت ته د رسیدو په موخه څو ځله جرګې واستول شوې، خو کورنیو یې د قصاص غوښتنه وکړه. ښاغلي متقي زیاته کړه چې یاد قاتلین د سترې محکمې د قضایي مرستیال، یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د شاوخوا 100,000 عامو خلکو په شتون کې قصاص شول. د چارواکو په دا عمل د اسلامي شریعت د تنفیذ یوه روښانه بیلګه ده او ټولنې ته د عبرت، اصلاح او عدالت پیغام ورکوي. بله د الهي حکم قصاص پر پای شو. دلته په بادغیس ولایت کې 2 کسان قصاص و چې د 2 کسانو قتل کړي وو. البته یو 3 کسان قتل کړي وو او یو کس که څه هم د مقتولینو ورثو ته ډیر عذرونه پیش شوه. مسؤلین ورته عذرونه پیش کړه او دغه رقم سپین ږیرو علما کرامو او تجارانو خو دوی پر دې باندې ټینګار کوي تر څو خپل حق واخلي او قصاص وشي، چې بالاخره په نتیجه کې قصاص وشو. او د سترې محکمې قضایي معاون او د جنوب غرب د تمیز رئیس او د لوړ رتبه هیئت په سرپرستۍ کې راغلي وو چې دوی هم دلې موجود وو او تر 100,000 پورې هیوادوال په دې د قصاص تطبیق مراسمو کې شرکت وکړي او عبرت یې واخیستی. دغه راز یو شمېر دیني او مسلکي عالمانو یاد حکم د الهي او شرعي اصولو پر بنسټ یو اړین او لازمه فیصله بللې ده او د دوی په خبره قصاص یو الهي حکم دی چې یوازې د قضایي حاکم له لوري تطبیق کیدای شي او هیڅوک پرته له رسمي قضایي حکم نشي کولای دا فیصله عملي کړي. دغه راز ټینګار کړی چې پر اسلامي هیوادونو د الهي حکم لازم دی ترڅو د جرمونو مخه ونیول شي او د مظلومانو حقونه وساتل شي. خب قصاص یکی از احکام قطعی ثبوت و قطعی دلالت خداوند جل جلاله است و انجام از این برای تمام کشورهای اسلامی برای مسلمانان لازمی و حتمی است که هر کس باید به این باور داشته باشه، یقین قطعی داشته باشه که از احکام خداوند است، این ساخته بشر نیست. خب قصاص هر کس نمیتونه که اجرا بکنه. قصاص از طرف حاکم شرعی که امیرالمومنین است یا نایب امیرالمومنین حفظه الله که کسی را او به عنوان اجرا کننده قصاص مقرر میکنه، اونها میتونن این قصاص را اجرا بکنه. هر کس در هر جا نمیتونه این قصاص را اجرا بکنه. قصاص حکم الهی است، فقط کسانی میتونه این قصاص را اجرا بکنه حاکم شهر باشه، حاکم اسلامی باشه. کسی دیگه هر کس نمیتونه به هر جا به هر گذر خودش این عمل را تطبیق بده. یا قاتل یا مقتول یا خانواده مقتول یا هر کسی یا قوم مقاربش نمیتونه این کار را، فقط کسایی این کار را اجرا میکنه که حاکم شهر یا حاکم اسلامی باشه. بسیار یادې موضوع ته په کتو یو شمېر عام وګړي د قصاص د حکم له تطبیق ملاتړ کوي او د اسلامي امارت نه غوښتنه هم دا ده چې دا ډول قضیې باید لا هم وڅېړل شي ترڅو خلکو ته د عبرت درس شي او ټولنه د هوساینې احساس وکړي. آینده کې باید سړی زړه ښه نه کړي چې قصاص ته په ماسې معمولي خبره باندې یا شخصي دښمني باندې چې یو سړی په قتل باندې ورسوي. هیڅ وخت به یو سړی به دې کار ته زړه ښه نه کړي. داسې تطبیق چې بس هغه ته چې کومه سزا ورکولی کېږي د شرایع له روی بس هغه ته خپله سزا ورکولی شي
سینه سبا داسې نور خلک هم راجګي په ناحقه یو بل مسلمان وژني دغه پوښتنه څوک نه کوي زموږ دغه غوښتنه ده بس دغه نن چې دې پوښتنه وسوله سبا د هغه بل پوښتنه هم کیږي د یادونې وړ ده چې قصاص نه یوازې د یوه قاتل د سزا معنا لري بلکې د ټولنې د اصلاح د مظلومانو د حق اعاده او د جرمونو د مخنیوي لپاره یوه الهي تګلاره ده چې په یاده تګلاره کې د افغانستان اسلامي امارت په ټولې اسلامي نړۍ کې یوازینی نظام دی چې د شریعت د اصولو پلي کولو ته ژمن دی او د دا ډول قضیو تعقیب یې د یوه سالم عادلانه او امن ټولنې د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بلل کیږي. ضابط خان انځور، بلخ مزار شریف.